بیا هم سلام ګرانو لیدونکو، لکه څرنګه مو چې وویل چې موږ هم د خپلو هیوادوالو سره د کومک خپرونې دوام لري. نو دلته مو یو بل هیوادوال هم چې بېوسه ده او کاروبار په دغه ساحه کې دستکشې، جرابې، دغه شیان خرڅوي. د دوی دپاره مو هغه سودا هغه چې د روژې دپاره په کار کېږي هغه مو اخیستې ده او د دوی دپاره هم ورسره مخکې غږېدلي تر څو دوی ته هم دغه تسلیم کړو. د ده سره غږېږو، خپرونه وګورئ. سلام علیکم. ښې جوړې په خیر یې؟ قراري ده؟ نوم دې څه شی؟ نوم مې عبدالعظیم. کاکا عبدالعظیم، څومره وخت کېږي دلته کار کوي؟ دلته خو دا وروره تقریبا دغه 3 کاله کېږي چې دغلته دا کاروبار کوم. دا 3 کاله څه موټرواني خوشې شوې وه، خپله موټروانه د غټو موټرو ټیلو، او بس د بېکارۍ له لاسه دغه کار شروع کړی د وروره. یو مړۍ روزي پکې یا 50 یا 80 یا 100 پکې پیدا کېږي. خپل بچیانو ته یو مړۍ روزي پکې پیدا کوي. څنګه کاروبار هم څنګه ده په دغه هغه کې؟ کاروبار خو وروره مزه نه شته، خپلې شپې ورځې تېروو. نو یو مړۍ روزي په سلګیو که په سوال یا په صداقت یو پیدا کوي. څومره نفر لرئ فامیل کې؟ څومره فامیل موږ 9 نفر. 9 نفر کې سرپرست خپله؟ سرپرست خپله، بل څوک کار نه کوي؟ نه، نور واړه دي. څه مشکلات لري د ژوند؟ بس مشکلات دغه مشکلات وروره څه جای نه لرم، جای پردی ده وروره، او کرا ورکوم 2,500 روپۍ کرا ورکوم. او بس هماغه خپل د ورور کور هم تپوس له هماغه مانه 2,500 روپۍ میاشتې کرا اخلي رانه، او بس هماغه مانه میاشت په میاشت 2,500 روپۍ نقدې کرا رانه اخلي. څنګه به دغو سودا چې ته خرڅوې په دغې باندې تا روزاني ژوند ګزاره کوې؟ بس شکر په بیاسو ناشکري به نه کوو. 100 200 2,500 راته پاتې کېږي، په دغه باندې خپله بلستون وخت تېروو. نو روزانه یو داسې ورځ راځي چې بیخي 1 روپۍ دوکانداري ونیسي، داسې ورځ راځي 500 روپۍ دوکانداري ونیسي، 200 2,500 بس. بیا د هغه ځای چې تاسو راځئ تر دې ځای د موټر کرا او بس دغه موټر کرا نشته، دغه پیادل دغه کراچۍ د لاسنیولی ماښام په دغه ځای کې کوم او له دغه ځای نه حرکت کوم او پیادل ورو مخصوصا اذانونه وروسته کور ته ورسېدلم، سهار وخت ورسېدلم. د سر نه پیاده ځي تر کوره پورې پیادل ځم، سهار هم پیادل راځم او اوس هم پیادل ځم. یعنې چې سهار پیاده راځې دلته کار ته، بیا چې کار نه خلاص شي بیا پیاده تقریبا ډېره لار پیاده روي کوې؟ بس دغه پیاده روي د ناوځي شانزه پورې پیاده روي ده. 14 یاوځي 14 یاوځي پورې ډېره لار نه ده. بس مجبوره یو. بس الله دې زموږ او تاسو ټول مجبوریتونه ختم کړي. هغه کوم هېوادوال چې د هېواد نه بهر دي که داخل کې دي هغو د تاسو دپاره بعضې کومکونه کړي دي چې موږ هم تر تاسو در ورسول. څه ویل لري هغو دپاره؟ هغه کم څه خلک به داسې کامرې ته وګوره چې دوی کم خلک په سارا باندې مسلمانان دي او د غریب او مسلم ثواب ورسره وي، نو خدای دې کامیاب همیشه هر چېرته ده کې خدای کامیاب ولري. او چې د مظلومانو او د غریبانو خبر څوک اخلي هغه دې همیشه خدای کامیاب هر چېرته ولري. امین امین. زموږ همکاران به تاسو سره لاړ شي، هغه کومه سودا چې تاسو ته اخیستې هغه به تاسو تر کوره ورسي. خیر اوسئ، سلامت وي، خدای دې زنده باسي. هېوادوالو تاسو خو د کاکا خبرې واورېدلې، نو موږ هم دوی په دغه هغه کې دا سوداګانې، جرابې دي، دستکشې دي، ماکسونه، دغه خرڅوي. دوی د خپل ورځني ژوند هغه ضروریات پې باندې رفع کوي. دوی وایي چې دغه ضروریات هم نه رفع کېږي خو مجبوره دي څه وکوي، کېناستی نه شي او دوی مجبوره دي خپل اولادو دپاره نفقه هغه کړي. د کور سرپرستان هم دوی دي. نو د دې به هغه ګټه څه وي چې دوی پې باندې ورځنی ژوند مخته بوځي. زموږ خپرونه دوام لري، د نورو بېوزله هېوادوالو سره هم کومک کوو، خپرونه تر پایه وګورئ. نو موږ د دوی دپاره ځینې مواد چې راوړي دي لکه یو بورۍ اوړه ده، یو بوشکه غوړي دي او همدارنګه لوبیا، نخود، دال و مایع ظرفشویي، دغه هر څه د دوی دپاره چمتو کړي دي او د دوی دپاره به یې ورکړو او دوی به خپل کور ته ځي. مهرباني د سره کښېنه، انشاءالله تاسو کښېنه 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 کښېنه. دوی دپاره مو هم شیان اخیستي دي چې دوستان یې هم وګوري. دغه سوداګانې د دوی دپاره اخیستي دي، نو خدای دې وکړي چې د دوی ضروریات پې باندې رفع شي.
خپرونه تر پایه وګورئ، خپرونه دوام لري.